السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست دوستانو. یو ځل بیا درشه راغلاست وایم د انلاین ټي چینل څخه نوې ویډیو ګورئ دوستانو. لکه څنګه چې تاسې پوهېږئ دوستانو، په تمنیل باندې به مو لیدلی وي د ویډیو پر تصویر باندې چې په واتساپ کې یو ځل بیا لوی او په زړه پورې بدلون راغی. نو دوستانو راځئ د دې مهم او په زړه پورې بدلون دوستانو د دې په باره باندې تاسې ته مکمل معلومات درکوم، خو تاسې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې ګنټې نښان او په حال باندې کلیک وکړئ. نو راځئ دوستانو، زه واتساپ خلاصوم. کله چې ما خپل واتساپ خلاص کړ دوستانو، زه دغه ګروپ خلاصوم. دا ګروپ ته اوس دا ویډیو ته تاسې پخپله لیدلی شئ دوستانو. کله چې مې په دې سلیکټ کړه او په ډیلیټ بټن باندې کلیک کوم دوستانو، دلته لیکلي دي ډیلیټ فار می. او د دې څخه وروسته دوستانو داسې یو تصویر تاسې ورته ګورئ دوستانو. زه اوس داسې یو تصویر غواړم چې تاسې ته ښکاره کړم دوستانو. دا تصویر زه ډاونلوډ کوم. کله چې مې ډاونلوډ کړ دوستانو، وروسته بیا دا سلیکټ کوم، بیا په ډیلیټ کلیک کوم دوستانو. دلته ورسره لیکلي دي ډیلیټ میډیا فرام مای فون. ګورئ دوستانو چې داسې سلیکټ چې د تلیفون له ګیلري څخه هم وځي، او که نه یې سلیکټ نو د تلیفون له ګیلري څخه نه وځي. خو اوس په واتساپ کې داسې یو اپشن راځي دوستانو، داسې یو خبر راځي، زه یې اوس تاسې ته ښکاره کوم دوستانو، چې کله تاسې وغواړئ دغه تصویر نورو خلکو ته تللی یې، تا لیږلی دا ویډیو یې، ستا د ملګرو له ټلیفونه به یې هم ته کولی شې وباسې. ستا د ملګرو له ټلیفونه که چېرې تا لیږلی یې، هغوی ستا دا تصویر یا دا ویډیو ډاونلوډ کړي، نو دا ته کولی شې چې دا ستا د ملګرو د ټلیفون څخه به هم دلته به راغلي دوستانو ډیلیټ فار ایوری ون موبایل. دلته به داسې راغلي دوستانو. نو ستاسې دا خبر د معلومات درکوم دوستانو. نو راځئ تاسې ته اوس د یو سایټ ته دوستانو، د ټای ټیچ په نامه ده دوستانو. دغه د خبر نشر کړی دی دوستانو. ګورئ وای فیوچر سټیل ګیو دیس یوزر اکسس ټو ریموټ فوټوز ویډیوز. ګورئ دوستانو دغه د تاسې په خپل لیدلی شئ. که چېرې تاسې غواړئ دا خبر ولولئ نو ټای ټیچ سرچ کړئ دوستانو، بیا راسئ دغه خبر ولولئ. نو په دې خبر کې داسې ویل شوي دي دوستانو چې واتساپ داسې یو فیوچر، داسې یو اپډیټ منځته راوړي چې کله تاسې یو موبایل، یو ویډیوز یا تصویر هر څه چې وي دوستانو، هغه ګروپ ته پورته کړئ یا کوم ملګري ته ولېږئ دوستانو، نو بیا تاسې کولی شئ هغه د دوی له موبایل څخه هم وباسئ. د دې څخه نه چې خالص د واتساپ څخه وځي، د موبایل څخه یې هم لیدلی شئ. نو دا به انشاءالله په راتلونکي کال کې دوستانو دا به په واتساپ کې اپډیټ شي او دا کار به پکښې وشي. نو مننه دوستانو، ډېر مهم په زړه پورې خبره ده دوستانو، ځکه ډېری کسان داسې تصویرونه ویډیوګانې چې هغوی شخصي بیا ځینو کسانو ته ورڅځي، نو بیا یې نسي ډیلیټ کولی. نو ډېر په زړه پورې خبر ده. د اپډیټ ته به موږ هم په تمه اوسو. که چېرې تاسې دا ویډیو خوښ شوي ملګرو، ضروري لایک کړئ، د خپلو ملګرو سره شیر کړئ. تر بیا پورې د الله